لکوله تر عمله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ترسره شوو فیصلو باندې د عمل کولو آغاز پاکستان حکومت د افغان حکومت سره ترسره کړې وعدې سرته ورسوله او چې څنګه یې ویلي هم هغه شان افغان کډوالو ته په 48 غنټو کې دننه کمیټي تشکیل کړه او ترڅنګ ورسره اعلامیه هم جاری کړه. نائب وزیر اعظم او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د پریس کانفرنس پر مهال افغان حکومت ته ویلي و چې په راتلونکي 48 غنټو کې به پاکستان کورنیو چارو وزارت یو کمیټي جوړه کی او کمیټي ډیوټي به وي چې هغه هر څوک چې افغان کډوال ته په لار کې یا هم په کور دننه کوم مشکل جوړوي نو د یاد کمیټي به د هغوی کسانو خلاف کاروایی کوي چې د وعدې پوره کولو لپاره د پاکستان کورنیو چارو وزارت د افغان کډوالو د شکایتونو درج کولو لپاره د کمپلینټ ریډر سیل په نوم کمیټي جوړه کړې ده. دا کمیټي به د افغانستان کډوالو ته سہولت برابروي په خاطر 40 غنټې بحال وي او افغان لارې به کولو شي چې هر وخت ورسره اړیکې ونیسي. د کمپلینټ ریډر سیل په نوم کمیټي یو اعلامیه جاری کړې ده چې پکې هغو افغانانو ته خبر ورکړی شوی دی چې غواړي خپل وطن ته لاړ شي.